السلام علیکم ملګرو د 35 سال دښمنۍ نه پس راشئ ښه د کور حالات وګورئ. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چېرته هم د ټوپک او د تومانچو د دې څیزونو سره لوبې مه کوئ، ډېر زیات احتیاط کوئ. تاسو اوس په دې کور کې وګورئ ښه چې 35 سال دښمني شوې ده چې بیا دې کور ته راغی 35 سال بعد نو څه وشو ښه دې کور کې وګورئ ښه د کور دې حالات ته وګورئ. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ دښمني داسې خوښه شوې څومره غټ کور دی ملګرو هېڅوک پکې نشته څه دښمنۍ د وجې نه د خپل سر خیر د غوښتو د وجې نه څه کوو دا کور یې پرېښود ورته ملګرو ګوره ورته 35 سال دښمنۍ نه وروسته کور حال ته ګوره ښه یو کمره کولاوئ. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ مړه زما خو ټولو ته خواست یار چې دې دښمنو نه دې څیزونو نه ځان وساتئ. زه خو ډېر زیات خفه کړم یار دې ته وګوره څومره غټ کور دی خو چې خلک پکې نشته نو کور هېڅ فایده نشته. ګوره ښه هغه کور دی چې په کم کور کې خلک یې ښه دښمنۍ نه ځان ضرور ساتئ. ښه دا ویډیو د عبرت لپاره ده زموږ لپاره دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ چې مخکې تومانچه ټوپک راخلئ د هغه نه مخکې دا ویډیو ضرور وګورئ او ښه غوندې کمنټ پرې وکړئ چې تاسو د دې ویډیو په باره کې څه وایئ. ښه زه په خپله ځکه حیران شوم چې ما ویډیو ولیدل نو زه په خپله ډېر زیات خفه شوم ځکه چې د کور حالات تاسو په خپله لیدلی شئ په دې سیټ کې. که دښمني کوئ نو دا ویډیو ځان ته ضرور را په یادوئ. ټوپک تومانچې دې څیزونو سره مه چېړئ مړه د یو څو ورځې ژوند دی د یو څو ورځې ژوندون خو محبت لپاره کم دی. زه وایم چې د نفرت او وزګاري خلک څنګه تاسو اورېدلي نه دي دا ویډیو ضرور شیر کړئ د نورو پښتنو سره. ګوره د کور حال هم ولدو